اعلی کې یو ځای کې. او الله جل جلاله دا توفیق راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت وظیفه پر غاړه واخلو. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیرت قصه نه ده، د زړه تسلا او د وخت تیریدنه دي، بلکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیرت پند او نصیحت دی، وعظ او عبرت دی. زموږ مسلمانانو د پاره لارښوونه ده چې موږ باید په خپل پیشوا پسې اقتدا وکړو. الله جل جلاله د سورة الاحزاب په 21 نمبر آیات کې فرمایي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. يعني هذا خلق چې د الله جل جلاله د رضا او لقاء امیدوار دي او د آخرت د ثواب امید لري او په کثرت سره د الله جل جلاله په ذکر او یاد مشغول دي. د هغو د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ذات ډېر ښه اسوه او نمونه ده. هغه مبارک ذات ښه قائد او پیشوا دی، ښه لارښوونکی او رهنما دی. دوی باید په عباداتو او معاملاتو، په خوړلو چښلو او اغوستلو، حرکاتو او سکناتو، جود او سخا، صبر او تحمل، بلکې په هر حرکت ناست او ولاړه کې د دغه جامع الصفات ذات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پر طریقه حرکت او رفتار وکي او په ټوله حیات کې د علیه الصلاة والسلام متابعت وکي او په ښه ډول سره یې زده کړي. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واقعي محبت په خطبو او نصیحتو، درسو او قصو، اشعار او نعتو، حتی د مولد په مجالسو کې نه دي، بلکې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم واقعي او حقیقي محبت د هغه علیه الصلاة والسلام په متابعت کې دي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لارښوونه پسې اقتدا کول او د علیه الصلاة والسلام د اوامر عمل کول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت دي. الله جل جلاله د سورة آل عمران په 11 نمبر آیات کې فرمایي: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه کچیر تاسو د الله جل جلاله سره محبت لري یا محبت کوي نو زما متابعت وکي چې الله جل جلاله به هم تاسو خوش ولري او تاسو ته به تاسو ګناهونه درو بخشي. وروره متابعت بیل واقعي او صادقه محبت څخه په وجود نظرات لای. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره واقعي محبت درلودل تا د هغه علیه الصلاة والسلام و متابعت ته ورجذبوي او وربولي. کته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت غواړي څلور شی دي چې ستا سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په محبت درلودلو کې کومک کوي. یعنی څلور شی دي چې د هغه په عملي کولو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ستا محبت پیدا کیږي او زیاتیږي او دغه محبت پتا کې د متابعت شوق زیاتوي. اول پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر درود ویل. دوهم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت اوریدل او ویل.